ها بیا دلته کې زمونږ سره 3 نمبر چې دی هغه دی constructed response questions. صحیح ده. نو constructed response questions داسې سوالات دي چې په هغه کې سټوډنټس لمنګ یو چانس ورکو چې هغه خپل کم ابیلیټیز چې په هغه کې یا سکلز یا کریټیکل تھینکینګ یا نالج وسره. صحیح ده. نو دا غي په ذریعہ باندې هغه موږ له یو ریل ورډ اگزامپل چې دی دا ورکو ټاسک چې دی مختلف هغه په یا پرفارم کو. صحیح ده. او دا کوېسچنز چې دی نه دا هغه په خپل باندې حل کی. دغه د constructed response questions وي. نو په constructed response questions کې تاسو ته وایي the soil of far subhot climate is always hot and moist. د ګرمو ځنګلونو ابو هوا د کمو ځنګلاتو ابو هوا چې ګرمه نو الته کې وي خاور چې دا همیشه صحیح دا ګرمه او نمداري. او where is the soil of forest چرته چې د داسې ځنګلاتو خاوره. صحیح ده. of cold climate is cold and dry چې دا غي ابو هوا یخي د داسې ځنګلاتو خاوره چې دنه هغه و یخي او وچي. نو out of these two areas where the decomposition of fallen leaves will happen more quickly explain. په دې دواړو کې به وای تاسو ته د ډیکمپوزیشن ریټ چې دی د پاڼو دا ونه چې کمی پاڼې ولیدلې په ځنګلو کې چې دا پرتی وای د دې ډیکمپوزیشن ریټ په کم ابو هوا کې سی وای. یو ابو هوا دي چې هغه الته کې د ځنګل خاوره چې دا هغه نمدار ده. صحیح ده. او always hot ته ګرمه ده. په دې کې به سی وای او کنه په دې یخه کې به سی وای. صحیح ده. کم ځای کې چې خاوره سره ډرای ده. صحیح ده. او کولډ مطلب یخه ده او وچه ده. نو په کم یو کې به سی وای. نو دا یخ چې دی په دې کې به زر نه ډیکمپوز کیږي. صحیح ده. کم چې یخه ابو هوا له کم خاوره چې وچه ده او دغه ده یخه ده. نو په دې کې به زر نه ډیکمپوز کیږي. کم چې هارت کلایمټ والے په دې کې به ډیکمپوز کیږي زر. ولې چې یو خو په هوا کې مویسچر دی. صحیح ده. نمی ده. بل ټمپریچر چې د ټمپریچر سیوا دي نو دا زموږ سره هغه فیکټرز دي کم چې د مایکروب کم چې د مایکرو اورګانیزمز هغه گروث ریټ چې دی هغه ډبل کوي. صحیح ده. نو دا زموږ سره هغه فیکټر دي کم چې د دې گروث ډبل کوي. نو د دې وجنه چې دا گروث ډبل نو الریډي دا خبره مخې ته راځي چې یاره د ډیکمپوزیشن ریټ بدلته کې سیوای. صحیح ده. ولې به سیوای چې مایکروب سیوای نو هغه سره ډیکمپوزیشن ریټ چې دا به زیات سیوای. او څنګه چې ما تاسو وی چې په ګرمۍ کې تاسو فکر وکړئ نو خوراکونه چې دی هغه زر څخه کیږي. نو د دې مین وجه دا ده چې په هوا کې زموږ سره نمی سیوای او بل ټمپریچر زموږ سره سیوای. صحیح ده. مطلب په هوا کې وبای نو دا دواړه چې دي ټمپریچر او باو دا سیزونه دا خو داسې کنډیشنز دي چې دا د مایکروب هغه گروث ریټ چې دی هغه الریډي څه کوي هغه ډبل کوي. نو په ګرمه ابو هوا ولا کې ځنګل چې دی په دې کې به د فالن لیوز کم ډیکمپوزیشن ریټ چې دی هغه به سیوای په نسبت ته یخ. صحیح ده. دلته کې به ډیکمپوزیشن ریټ چې دی ډیکمپوزیشن ریټ چې دا به سلوي ضرب نه ډیکمپوز کیږي. خا بیا لاندې investigate 4 number وای all microorganisms are harmful and cause diseases. ټول microorganisms چې دا نقصانی دي او بیماریاں نه لګي. prove that this idea is incorrect. ثابت کړي چې دا آیډیا چې دا مطلب دا غلطه ده. ټول microorganism چې دی هغه بیماریاں نه لګي او نقصانی دي دا غلطه ده. نو دا ثابت کړي څنګه غلطه ده. نو دا خو به دی غلطه ده چې ټول microorganism چې دی هغه نقصانی نه دي. لکه موږ په سبق کې اړیو چې یاره په دې کې څه بینیفیشل هم شته مطلب فائدېمند microorganism هم شته چې هغه دا غوي زموږ په ریل لایف کې مختلف دا غوي مختلف رولز دي. موږ ته د غټ غټ پایدې دي لکه ډیکمپوزیشن شو. صحیح ده. یا بیکینګ شو. صحیح ده. دا مختلف د خوراک سیزونه چې دا غوي د دې په مدد سره موږ تیارو. صحیح ده. بیا زموږ سکین چې دی په سکین باندې داسې بیکټیریا شته چې هغه زموږ د لپاره ښه بیکټیریا دي. صحیح ده. نو ټول مایکرو ارګانیزم چې ټول مایکرو ارګانیزم هارمفل نشي کېدای په دې کې بینیفیشل هم شته. صحیح ده. بیا د many people use antibacterial soap to kill the bacteria. وای زیات خلک چې هغه انټي بکټیریل صابون چې دا استعمالي چې بکټیریا پیمړه کې بکټیریا وژني present on their hands چې هغه د دې په لاس باندې موجود دي. د دې په لاس باندې کوم بکټیریا موجود دي کم نقصانی بکټیریا دا غي د وجود لپاره د استعمالي انټي بکټیریل سوپ استعمالي. but due to excessive use of soap لیکن د زیات استعمال سره د صابون په زیات استعمال سره the chance of getting infection increases instead of decreasing. the infection chances سیوا کیږي په ځای د دې چې دا کم شي. why does it happen. دا ولې کیږي. نو دا ځکه کیږي چې کله چې صابون مینوفیکچر کیږي نو په دې کې یو سیس چې دی یو کیمیکل چې دی هغه استعمالیږي چې هغه ته ټریکلوسان وایي. دا ټریکلوسان چې دا یو وایټ کریسټلاین پاوډري کیمیکل دی دا په دې کې استعمالیږي. صحیح ده. کم چې سلایټلی سالوبل او ایزیلی سالوبل په ایتانول ایسیټون وغیرہ په دغه شینو کې ایزیلی سالوبل سلایټلی سالوبل په اوبو کې.
نو دغه څه چې دا پکې نقصاني دی. زموږ په جسم کې یو هارمون دی چې هغې ته موږ وایو تایروکسین، او د تایروکسین سره چې دی ریزمبلنګ کوي، مطلب د پراپرټیانې او د تایروکسین پراپرټیانې نه اسه حده پورې چې هغه یو شان دي. نو دا ټرایکلوسان چې دی دا نقصاني دی. ولې نقصاني دی؟ ځکه چې دی زموږ په سکین پورې چې کم نیچرل آیل دي، دا نیچرل آیل د په وجه باندې څه شي، دا ریډیوس شي، دا کم شي. صحیح ده؟ او کومه هیلدي بکټیریا چې زموږ په دې چمړه پورې ده، نو هغه هم د ایکسیسیو یوز سره د دې په زیات استعمال سره د کومه دغه بکټیریا چې دا کومه بینیفیشل یا کوم هیلدي بکټیریا چې دا هغه ورسره هم مړه شي. صحیح ده؟ نو د ایکسیسیو یوز سره بیا زموږ ته مختلف سکین ډیزیز چې دی هغه لګېدی شي. صحیح ده؟ زموږ چمړه چې دا ورسره انتهایی باریکه شي، موږ بیا مختلفې بیماریانو ته چې دی نو موږ ډېر ولنریبل شو. صحیح ده؟ هغه د هغې چانسز بیا سیوای چې موږ ته ولګي، د دې نه مختلف بیماریانې د سکین چې دی کاز کېږي. حتی چې دې باندې ریسرچ شوی دی چې سکین کینسر هم د ایکسیسیو یوز نه انټي بیکټیریل سوپ چې دی ډېر زیات استعمال شي، د دې نه سکین کینسر چې دی دا هم کاز کېدی شي. او دا ټریکلوسان والا کم سوف چې دی یا کم نور ډیټرجنټس چې دي، صحیح ده، یا دغه دی ټوت پیسټ کې هم ټریکلوسان چې دی نو په هغې باندې چې دی نو هغه اوس کم زیات مقدار چې د ټریکلوسان به استعمالوي نو زیاتر بین شوي هم دي چې ټریکلوسان به نه استعمالوي، څنګه چې دا نقصاني دی. دا د هیومن هیلث لپاره چې دی نو دا نقصاني دی، د دې دا نقصانات دي. صحیح ده؟ نو دا د دې انسر. صحیح ده؟ بیا زموږ سره دلته کې 5 نمبر دا یو پروجیکټ دی چې وایي The effect of quantity of sugar and the release of carbon dioxide from yeast. صحیح ده؟ چې د چینۍ نه مقدار د کاربن ډای اکساید د یست نه چې کوم کاربن ډای اکساید خارجيږي په هغې باندې د چینۍ څه اثرات دي. صحیح ده؟ د افیکټ اف کوانټیټي اف شوګر چې کله موږ د چینۍ مقدار سیوا کوو یا کمو، نو آیا د دې نه په یست په کاربن ډای اکساید ریلیزینګ ریټ باندې د دې څه اثرات شته که نشته؟ نو ریکوایرمنټس په دې لپاره صحیح زموږ دپاره به څه شونې پکاري؟ زموږ دپاره به دلته کې پکاري چمچ په پکاري، تاریزه به پکاري، غوپړنۍ به پکاري، ترانسپیرنټ باټلز به پکاري، او یو لیټري بوتل چې دا به 4 پکاري. صحیح ده؟ لیټري بوتل چې دا به 4 پکاري، 4. ترانسپیرنټ مطلب دا چې هغه مطلب دننه پکې سیزونه ښکاري، مطلب صفا شیشی. صحیح ده؟ او مارکر به پکاري، خمیر به پکاري، چینی به پکاري، او وارم واټر به پکاري، مطلب ډېرې زیاتې تودې نه خو لږې تړمي اوبه به پکاري. صحیح ده؟ بیا راځو پیج 32 لا. وس طریقې کار به صحیح پروسیجر وی ټیک 4 ټرانسپیرنٹ پلاستیک باټلز، 4 پلاستیکی بوتلې به راواخلئ کوم چې ټرانسپیرنٹ دي، اینډ لیبل دیم ایز 1 2 3 اینڈ 4. او په دې باندې به لیبلینګ وکړئ، په یو باندې به ولیکئ 1، په یو باندې به ولیکئ 2، بل 3 او بل 4. ایډ ا ټی سپون اف یست ان ایچ باټل. او یوه چمچه خمیر چې دی دا به هر بوتل ته واچوئ. ایډ شوګر ان ایچ باټل ایز پر گیون ټیبل. او بیا به ورسره ایډ کړئ چینی. صحیح ده؟ په هر بوتل کې به چینی ایډ کړئ، څنګه چې تاسو ته به دې ټیبل کې شوګر اماونټ چې دا ښودلی چې یاره په دې 1 نمبر ټیبل کې چې دی نو بالکل نه به ایډ کوئ بیخي. او په دې بل کې به بیا زموږ سر چې دی نو په دې کې به یوه چمچه ایډ کړئ، په دې کې به 2 چمچې ایډ کړئ، او په دې بل کې به 3 چمچې ایډ کړئ. صحیح ده؟ او په دې یو کې به بیخي نه ایډ کوئ، دلته کې تاسو ته 0 لیکلی. بیا وایي لاندې 3 نمبر کې اوس په څه وکئ چې pour half cup of hot water in each bottle. او اوس په تاسو څه وکئ، نیمه پیاله اوبه چې دی نو د دې کم وارم واټر چې تاسو راغستی د دې نه به نیمه پیاله راواخلئ او په هر بوتل کې به واچوئ. immediately فوراً put a balloon at the mouth of each bottle. نو زر به بیا څه وکئ، زر به بیا څه وکئ چې د هر بوتل خولې ته به دا قوپړنۍ واغوستوئ. صحیح ده؟ د هر بوتل خولې ته به دا قوپړنۍ څه وکئ، دا قوپړنۍ به ورته واغوستوئ. Shake each bottle strongly so that its contents can mix up. او مطلب هغې له به وبه یې ړقوئ. صحیح ده؟ زر زر به یې وړقوئ چې د دې دا کم کانټنټس چې تاسو دننه پکې څه غورځولي دا د یو بل سره څه شي، دا مکس شي، په ښه طریقې سره مکس شي. Leave all the bottles in this condition for 20 minutes. او اوس په څه وکئ، دا بوتلې به بیا په دغه ځای باندې به دا کېږدئ او 20 منټو دپاره به دې ته څه وکئ، دې ته به صبر وکئ. then observe اوس مشاهده وکئ د دیو which bottle inflated the most. مطلب دا دی چې په ټولو کې بلون چې کوم
تاسو بلونز ټولو ته دغه کړي کنه نو په دې کې زیاته چې دا کمه یو پړسېدلې ده in which bottle most carbon dioxide gas was produced په کم بوتل کې زیات کاربن ډای اکساید ګیس چې دا جوړ شوی دی دا سیوا شوی دی صحیح ده نو په دې کې کم ته چې تاسو شوګر نو اډ کړئ نو هغه به بیخي انفلیټ شوی نه اب په خپل ځای په پرته ځکه چې هغه کې تاسو شوګر نه دی اډ کړئ د یې سره تاسو شوګر بیخي اډ کړئ نه څنګه چې موږ بره په ټیبل کې وی چې هغه کې 0 دلته کې ورته 2 چمچې غورځولې نو د کاربن ډای اکساید ریلیز کړی دی او صحیح ده او په داغه په وجه باندې دا انفلیټ شوی دا خو د دې په نسبت لږ انفلیټ شوی دا او بیا د دې ټول دواړو په نسبت باندې دا ډیر انفلیټ شوی دی ځکه چې په دې کې لمنډه تاسو 3 چمچې غورځولې او دلته کې تاسو 2 چمچې غورځولې او په دې کې یو نو مطلب دا چې څومره ته د شوګر اماونت چې دی هغه سیوا کې د چینی مقدار د یې سره سیوا کې نو امر به د کاربن ډای اکساید ریلیز کوي او د ټول نه زیاته به دا پړسېدل نه تاسو ته مخامخ ده صحیح ده او زمونږ دا چپټر چې دی نو دا ختم شو ان شاء الله بیا پر روانو ویډیو کې به خپل چپټر نمبر 3 چې دی دا شروع کوو فلاورز اینڈ سیډز او ویډیو ما خیلی ډېر زیاته اوږده شوه نو در روانې ویډیو پورې ستاسو نه غواړم اجازت د لوی الله په امان